ته خدای طرف ته روانې نو موږ به څه کوو د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل وی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما وی تاسو ته مې دوه څیزونه پرېښودې دي که تاسو دا مضبوطیا سره ونیول نو ګمراه به نه شئ خطا به نه شئ کتاب الله و سنتي یو د الله کتاب یو زما سنت یو الله کتاب قرآن کریم فرمائے یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خیر و احسن تعویلا اللہ تعالیٰ فرمائی دا اللہ اطاعت کوئی قرآن منئی واطیعوا الرسول دا پیغمبر اطاعت کوئی سنت منئی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ابن مسعود فرمائی ارباب اختیار دا غی اطاعت کوئی ارباب اختیار اولی الامر سو لگ زور سر خو اختیار دو قسمئی یو حکومتی اختیار وی یو علمی اختیار وی دی وجہ ابن مسعود اولی الامر ترجمہ کئی وہما السلطان والعلماء وہما السلطان والعلماء خدا عربی و شاعر وی چہ ان الملوک لیحکمون غل الورا ان الملوک لیحکمون غل الورا وغل الملوک لیحکم العلماء چہ بادشاہان پا عوام فیصلے کئی عوام تا قضا کئی خو علی الملوک لیحکم العلماء بادشاہان بانے حکم کئی علماء دا دین علماء خدا اغا علماء چہ بادشاہ تا ٹیٹی گی را ٹیٹی گی نا ابن مسعود تا نبی علیہ السلام وی ایاک و ابواب الامراء ابن مسعود دا حکمرانان و دا مالدار و دروازوں نزان بچ ساتا دا حکمرانان لگ زور سر دا حکمرانان و دا صحیح خبر زین کرا رہا تاس پر خبرو خفا خو نہیں ما بلد یوزای ہوئی دا خرس تاسو مدرسہ کلاو دا خو مدرسو تا لولی دیوالون دی مائی کازما حکومت را دا مدرسو دیوالون بغردوم سبکو اسی پا دی خاموش ہونے چادنان خان نہیں رہے گئی کسنگا دا دب مدرسے دا دیوالون نشتے دا دی غالیم کلاو دا دی غالیم کلاو دا نو مازه د مدرسې دیوالونه بغردوم ځکه چې لولو دیوالونه دي نو دا بهر خلک وایي چې خدای دننه دا مولیان څه کوي صحیح دا دننه مولیان چې دیم د مدرسې نه بهر نه وځي چې عوامو سره خلط مله شي نو دی ته هم پته نشته چې هغه یې څه کوي نو دا بس یو دوه طبقې ډیولپ کېږي یو د دیوالونو دننه یو د دیوالونو بهر امت به کوم ځای جوړېږي او ته دوه طبقات ډیولپ کړې دا تفرق دی نزا ہمیشہ علماء و طالبان و توام عوام سر خلط مل سے دالتا دی پٹو تا وزی دی سر کینی دا دیر خلق دے دا دیر دا زمان مدرسی طول عبادی دی دا رچاو پیسو عبادی دی لگ زور سر وائے دا زمان سپینی جامع دا چرتنا منگا غستی دی عوامونا میں اوزل مولانا سنجان سے خبر کرنا کوئی قاضی سے بھی اللہ تعالیٰ علماء و سردہ احسان کرنے دے لیکن دے چنگانو پشانوے دی جامع دزانے یا خوراک دے ڈیرانے مائی شیخ سے دا جامع دزانے سنگئے بیدی دوبائی سعودی عرب رمی دا زناور رازین ورکے ہوئے کپڑے دا زناور دا غی اصطلاح وا یعنی دا تحقیر دا پارا بنوی خدا دا غصہ بیدا دوبائی ہاں ویدا تو میں سعودی عرب نہ زناور راجا کپڑے والا ورکئی اب یہ خوراک خودے کور ڈیر کمتر کئی روزہ نہ شامل مئی وے عزیزانو دا ټول خلق ہوگا خنو دا ټول خلق عزیزانو ناز میں کو کہ اللہ تعالیٰ فرمایا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت دا اللہ کوئی اطاعت دا رسول اللہ کوئی وَأُولِي الْأَمْرِ منکم دا حکمران او دا علماء اتباع کوئی خب یا حکمران دا خبر بیار ساتی
چې هغه حکمران چې دی په عوامو فیصله کوي خو دی په خپله سرنګون وي د علماو فیصلې ته دی په خپله سر ټیټې وي د علماو فیصلې ته ځکه ابن مسعود صاحب وایي جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صنفان من امتی سوئی صنفان من امتی اذا صلحا صلح الامر کلو و اذا فسدا فسد الامر کلو الا وهم السلطان والعلماء رواہ الدیلمی دیلمی حدیث نقل کرده چې صنفان من امت زما امت کې دو ډلې دي چې دای ټیکوي نو ټول امت به ټیکوي او کدی خراب شو او حضور پاک فرمایي یو ارباب اقتدار او بل علماء یو ارباب اقتدار او بل علماء هغه ارباب اقتدار اگر د جان او مال محافظي او دا علماء دا د دین او ایمان محافظي نو که دی خراب شو جان و مان په خطره کې دی که علما خراب شو دین او ایمان په خطره کې دی خبره مې ذهن کې راله تاسو په دې خبرو خفه خو نه او که خفه هم یعنې ما خو سر کې خبره خلاصه کړې سبا نه بله به ځم واپس صحیح صنفان من امتی اذا صلحا صلح الامر کلو و اذا فسد الامر کلو او دیلمی بل حدیث نقل کړی دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ ان الاسلام والسلطان توأمان اسلام او حکمران دا دو برغ رون دی دا سری دا دو برغ رون دی جوڑوا ٹوینز دا ٹوینز دی ان السلطان والاسلام توأمان فالاسلام اس والسلطان حارس یو بلڈنگ دے دا اسلام دا غی بنیاد دے او بادشاہ یا حکمران اگر دے بلڈنگ محافظ دے چوکیدار دے اسلامی بنیاد دے او بادشاہ محافظ دے چوکیدار دے وما لا اصلہ یہدم وما لا حارس لہو یزیع حضور پاک فرمائے دا کم بلڈنگ چی بنیاد نہیں دے نڑی گی ورزی گی او دا کم بلڈنگ چی چوکیدار نہیں دے ضائع کی گی چاہتے کڑکے اڑے چاہتے دروازہ اڑے چاہتے نا راڈ اڑے چاہتے خوچ اس سے پلاس ورزی صحیح دا بیماری کا ان سکولون اسپتالوں چی نو یو کال بعد آسا چی کانڈارات سی نا خلق خختے ہوں متختی نو فرمائی واطیع اللہ واطیع الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ کستاسو سخبر کے تنازع رالا فردو الاللہ والرسول نو دیزا بظاہر تاسو کہہ لکہ تکرار چی شوئے دے بظاہر سخ کاری چڑوان دے اللہ وی قرآن و حدیث منی دلتا وی قرآن و حدیث تبیع لار سے چکرم پیدا شو قرآن و حدیث تا یعنی التا قرآن و حدیث منی چکم شے پکی واضحی دلتا قرآن و حدیث تا واپس لار شی استنباط و اجتحاد غلطن ہو گئی خود سوک بے کئی مجتہدین سوک بے کئی مجتہدین کما بلڑنا سچے کما من کو بلا ٹول خلق دا خدای پا قار اختا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل چی یهدم الاسلام سلاسن درے قسم خلق داد اسلام بلڈنگ لڑائی یا درے قسم حرکات داد اسلام عمارت نڑائی سو قسم خلق نمبر اول زلت العالم خویدل د مولا داد اسلام بیڑغر کئی خدای نے کی زلت العالم خویدل د مولا وجدال المنافق د منافق بحث کول پا دل کے وحکم الائمت المضلین یا سکیبتی سڑے ہوگا او دو گمراہ حاکمانو دو گمراہ کون کو حکمرانانو حکومت دا دے اسلام بلڈنگ لڑائی اللہ تعالیٰ دے منگ دا ذلت دا علماء نبچ کی اللہ تعالیٰ دے منگ دا جدال دا منافقین نبچ کی او اللہ تعالیٰ دے منگ دا مزلین و حکمرانانو دا حکومت نخلاص کی او دا یو نه زما نکو بکل کل غصہ شو ناغو بوی ککلی کی یو دلون مونگ با مرکڑے ہوئے ٹول کلے پہ ڈک دے نو بس خوچی یو زیب بل رازی نو مونگو دا بل عذاب اخت شو
نو بیا مونږ دې لړکو نو چې بل راشي نه بل د هغه نه زیاتې نو بس الله ته متوجه شي. جناب آخری خبره جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرمائی فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم چې حکمرانان نه تنگ شي حکمران فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علیہم نو صرف هغوی ته به دعاګانې کوئ وخت ضایع کول دي. واشغلوا انفسکم بالتضرع الی حدیث قدسی دی واشغلوا انفسکم بالتضرع الی اللہ تعالیٰ فرمائی تا غلط دروازہ ٹکے زما دروازہ اٹھکا ما تا اجاڑا کہ اکفیکم ملوککم چر ظالم نے اخلاص کم ما تا اجاڑا چر ظالم مونگا اس لے کہ غلط دروازے ٹکا دی وجہ سکار نہ کیجی خدای دے مونگ تا صحیح دروازہ ہو خی صحیح دروازے واضح اللہ دا اللہ تاس ٹول دیر خیر در کی خدای تاس دیر خوشحالہ کی دے علماء حضراتو د دې حسن اعتماد دی کنی ما تاسو ته یو ادنا طالب م الله دی وکي چې تر مرګ پورې طالب پاتې شم امین وای ځکه چې دا دعا مې وکړه چې تر مرګ طالب پاتې شم نو د مولا یعنی مقصد چې مولا سره مې کمپټیشن نشته مقابله هغه ته خطر نشته هغه ته نو چې خطر نشته نه امین وای بیا صحیح خودی تقاضا وا چې د حدیث او د تفسیر اجازت نو دا چونکې زمونږ د سلف طریقه ده ورنه منانم کې من دانم البته دا به وشي چې زما سند بلک تاسو نه عالی وي عالی په دې اعتبار نه چې زه لوی سړی یم زما استادان لوی خلک وو صحیح او د هغوی لینک رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته نسبتا نږدې دی نسبتا نږدې دا علو سند دا ځان له برکت لري علو سند ځان له برکت لري نو هر چې حدیث ته تفسیر دا هر چې گویا د حدیث سند دی نو ما ته د اجازت میلاو د حضرت شیخ الحدیث محدث دارالعلوم دیوبند او بانی دارالعلوم حقانیہ حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر ته اجازت د حدیث میلاو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تا د حدیث اجازت میلاو د شیخ الهند مولانا محمود الحسن صاحب رحمه الله نا اغوی ته اجازت د حدیث میلاو د حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ته اجازت د حدیث میلاو د حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نوم او د مولانا احمد علی سہارنپوری نا مولانا احمد علی سہارنپوری د بخاری محشد او د دوالو ته اجازت د حدیث میلاو د شاہ محمد اسحاق صاحب نا شاہ اسحاق صاحب ته حدیث اجازت میلاو د حضرت شاہ عبدالعزیز نا حضرت شاہ عبدالعزیز ته اجازت د حدیث میلاو د حضرت الامام ولی اللہ نا او د امام ولی اللہ د حدیث سند ترمذی په سر لیکل دی کنه دی لیکل دا سیده نغه لیکل دی الته بیا دویم اجازت د حدیث ما ته میلاو جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ صدر المدرسین دارالعلوم حقانیہ اگوی ته اجازت د حدیث میلاو د شیخ الاسلام حضرت مدنی نا نور سند یو شان دی دریم ما ته اجازت د حدیث میلاو د حضرت فقیہ زمن مولانا مفتی محمد فرید صاحب زروبی رحمۃ اللہ علیہ اگوی ته اجازت د حدیث میلاو د شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب غرغشتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غرغشتوی ته اجازت د حدیث میلاو د حضرت مولانا حسین علی صاحب خواجہ قمر الدین صاحب دواړو نا حضرت خواجہ قمر الدین رحمۃ اللہ علیہ ته اجازت د حدیث میلاو د مولانا رشید احمد گنگوہی نا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ته اجازت د حدیث میلاو لکه د مولانا قاسم نانوتوی هم د شاہ عبدالغنی صاحب نام د مولانا احمد علی سہارنپوری نا او هغوی ته اجازت میلاو د حضرت شاہ محمد اسحاق نا شاہ محمد اسحاق ته د شاہ عبدالعزیز نا حضرت شاہ عبدالعزیز ته د شاہ ولی اللہ نا سلورم اجازت د حدیث ما ته میلاو د حضرت مولانا محمد علی صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ نا هغه ته اجازت د حدیث میلاو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ نا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب ته اجازت د حدیث میلاو د مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نا صاحب د بذل المجهود او خلیل احمد صاحب سہارنپوری ته اجازت د حدیث میلاو مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نا او بیا وړاندې سند آغا شان دے او پینزم ما اجازت دا حدیث اغسط ہو یعنی دوی نخو میں حدیث ویلی اجازت را کرو صحیح امنگا دا علماء و زمرہ کے خلق دلوی عالم نے رکھا تاسو ما تاوکمو کرو تاسو دا وڑو کی طالب نے تقاضا کرے ما دلوی عالم نے تقاضا کرے تو ما تا اجازت را کے ناغا اجازت را کرو دا حدیث محتمد دارالعلوم دیوبند حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب سے رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد طیب سے بغت اجازت ملاو دا امام العصر بخاری زمن علامہ انور شاہ کاشمیری نا حضرت کاشمیری ته اجازت ملاو د شیخ الهند صاحب نا او بیا وړاندې سند د حدیث دغه یو شان دی هر چې مسله تفسیر ده
نو ما ته اجازت د تفسیر میلاو د حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب شاہ منصوری رحمہ اللہ نا حضرت مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا اجازت د تفسیر میلاو د مجتہد فی القرآن حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا اجازت د حدیث د خواجہ اجازت د تفسیر د خواجہ قمر الدین صاحب نو میلاو نیک بنے د مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی نو د مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی چې کم سند د تفسیر د حدیث ته دغه سند د حدیث هم دی او دغه سند د تفسیر هم دی نو څوک چې ما ردی وړ غني چې په دې سند باندې حدیث پر شاګردانو ته وای نو هغوی ته ما طرف نه اجازت ده او الله انسانا فی ادعیه الصالحه خو په صالح دعاګانو کې ما نه یری الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللهم ربنا احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره خدای دا مدرسه خاده و آباده کې خدای دا مرکز د علوم دی مرکز د علوم یو ساعت قیامت پورې خدای دې ته مزید ترقی ورکړي الله د دې محترم صاحب عدنان خان ته موږ سره سبق به وي نو دا مدرسه دا ولاړه وه تقریبا بنده وه نو ما ته وایي ما ته کلي خان او ما هلته ټول خانان دي ټول نیکان خلک دي صحیح نو ما ته چې زی نو دا مدرسه به شروع کې نو د ویجي ما به خلک اعتماد ونه کړي ما ورته ولې به وکړي کې اعتماد وی خلک به وایي چې دی ما چې دا دوره اوږه سند درکړه خلک به څنګه وایي چې دی مولا نه دی دی سراجي ښه وایي که ښه نه وایي او چې کوم مولا سراجي ویلی شي نو بس دا مولایي صحیح شوه او زمونږ یو مولوي صاحب نو هغه وایي دا پړاوم دا پړاوم دا پړاوم بل مولا له غوسه وړله وایي زه به دی هله ومنم چې بېځایي پړاو کې صحیح شوه وی ایمان به دی هله معلومي بېځایي نو په دې سراجي کې ایمان معلومیږي صحیح شوه نو ما ورته او الله دله خیر ورکي بلکې د دې کلي ټولو خانانو او ټولو عام مسلمانانو له زنانه او نارینهو د الله خیر ورکي دا مدرسه نه صرف دا چې روانه شوه بلکې مخ په وړاندې لاړه انشاءالله خدای ترقي ورکړه نو تاسو څوک چې د مدرسه کې ملګرتیا کوئ الله تاسو له خیر درکړي تاسو د طالبانو خدمت کوئ د طالبان لري الله تعالی علم او عمل دواړه ورکړي خدای دې ستاسو د مشکلاتو ازاله وکړي مقصدونو کې مقصد براري د حاجتونو حاجت روایی د مشکلاتو مشکل کشایی الله تعالی دې دا ملک د فتنو نه محفوظ کړي خدای دې ملک دین عملی کړي خدای دې ملک دین عملی کی زه خو اللہ کا دا بوام چې خدای دین عملی کی فضل الرحمان سے پلاس میرے درد کی دوا کرے کوئی ابن مریم ہوا کرے کوئی بس سوک ابن مریم پکار دے چې د خدای په دې ملک جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نو یو خدا را چې جماعت به پرېږدی نو ځکه زمونږ په دې جماعت کې د فضل الرحمان د وجې لږ زور سره فضل الرحمان به سبا نه بیا به جمعیت کې نه یو یعنی زه په جمعیت کې وم چې کله حضرت مفتی صاحب ژوندی و مولانا غلام غوث صاحب ژوندی و نو هغوی لاړل وفات شو موږ جمعیت پرېښوده صحیح نو دا جمعیت خو زموږ مسلک دی دغه زموږ ذمه داري ده دا زموږ د بزرګانو میراث دی دا کوم سند چې مې تاسو ته ووایي دا د ټولو میراث دی نو چې یو سړی هغه مولا وي او هغه جماعت پرېږدي او بیا زما دا هم خوښه نه ده چې دا وایي د پارټۍ نه مې وستو د اصولو خلاف ټیک ده نه دی کول پکار خدا ایستل زما خوښ نه دا ایستل زه تاسو ته بس اخري یو خبره کوم مولانا حمید میاں صاحب زمونږ امیرو څوک د جامع مدني معتمر صاحب د مولانا محمد میاں صاحب دی مولانا محمد میاں صاحب دا د مفتی محمود صاحب استاد صحیح چا استاد د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د هغه استادو ډېر لوی عالم او د آزادۍ لوی مجاهد د غزوی مولانا حمید میاں صاحب رحمه الله شیخ الحدیث د جامع مدني دی زمونږ امیر یو دور کې نو زه ورسره د شپې ناست به د شپې وده کېده نه نو زه ورسره ناست وم د شپې زه چې ما ولاړم بس ورسره به ناست وم نه اده به لږ ساعت پس خپل خادم ته ووایي دا خادم نوم یې ریاض یو صالح نوجوان و ریاض وہ بھائی قاضی صاحب کے لیے وہ ٹرک اڈے والی چائے بنا کر لائیں نو چینی میں گھنٹوں پہ آتے رہے وہ ریاض آپ کہاں گئے بھائی وہ ٹرک اڈے والی ایک اور پیالی لے آئے د کاغه ته پته و چې د چای ډېره خوښه ده نو برزبور سره د شپې ناستم نو مختلف نو قاضي صاحب یو څو خطون راغلي جماعت نو یو په هغې کې و نو یو سړي یو کس د جماعت ملګري چې میں جمعیت کے عہدے اور بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو رہا ہوں نو مولانا حمید میاں سے پہ الیکل وہ عہدے سے درخواست دہندہ کی استعفا قبول ہے دا عہدے نا دا استعفا ما قبول ما جی دے خود رکنیت تو میں استعفا ورکی نو یزد رکنیت استعفا سنگا قبول کم دا لس نکات تی پدی کی لنبنای خبر دارا چی دا خدای دین دا پارا با جدوجود کم نو زد دا دا خط کم تا دا خدای دین دا پارا جدوجود مکوا ویزد دا رکنیت سنگا ختم ہو رشم اوی دا سڑے پا خبر پوئی نا دے رکنیت دا سڑے سنگا مستعد دین خو مانا دارا چی بس دا اسلام نا دا برات اعلان کو
ځکه دغه دسخط په اسلام باندې کړی دی. تاسو فارم کې دسخط څه کړی؟ په فضل الرحمن مو کړی دی. لکه فضل الرحمن مو کړی خو اوس یې پرېږدئ. خدای ته وګورئ عزت ته اوس هم چې پرېږدئ. صحیح. نو جماعت کې دا اونچ نیچ راځي، اختلافات هم راځي که نه راځي. بیا خصوصا چې مفادات پکې میس کې انوال شي نو خلک یو بل ځان دپاره خطره ګڼي که نه ګڼي لږ زور سره. کنې زما په دور کې زه دی ته مې ذکر کړی دی عدنان خان وره سره خو دی نوجوانو ایډورډ کالج کې و. دی نوجوانو د انګریزانو کالج کې زه یې بوتلم نو بیا یې دی کالج نه ایستی و. زه به یې چا بوتلم نه خو زمونږ مارشل الله سره مقابله وه نو یا زه به چا یونیورسټۍ ته بوتلم او یا به کالج ته بوتلم ما به هلته بیان وکړ هغه به یې سواله ایستی و وی دی سټکاپ شو ځکه وی ده شرپسند راوستی و. صحیح ده. نو دی هم دوم شرپسند بوتل دی هم ایستی و. نو بهر تقدیر هغه دور کې د ملګرو جدوجہد کړی دی. الله تعالی دې ډېر خیر ورکړي. الله تعالی دې ډېر لوی خیر ورکړي. اوس چې هم څوک جدوجہد کوي الله نو ده ته معلومه ده چې هغه دور کې زه بیا د جبهه طلبانه بعد د جمعیت العلماء هم ذمه دار وم. د جمعیت د ضلع تحصیل تنظیم به مو کو. څوک نس امارت ته تیار و نه بلې عهدې ته تیار و. ما به مولوي صاحب ته به د ضلع امیر وی نه چې زه نشم کولی ته بل څوک امیر کا زه به ورسره کار کوم. ته به جنرل سیکرټري وی نه چې نه ما معاف کا زه نشم کولی. او اسمبلي دته پته ده د اسمبلی ټکټونه ما سره جیب کې و. صحیح. زه به کله په ټکټر کې سوروم کله په ډاټسن کې کله سوزکي کې کله پیدا کله په ټانګه کې. دلته هم یو ورځ په ټکټر کې راغلم اسلام ټولې کپړې مې خرابې وې دلته مې مې زه ورګه دا غسل جنابت اول کوم هغې نه پس به بیان کوم ځکه ما ټکټر دا ټولې جامې رالسخا کړې. صحیح. د غربت دور و. صحیح. نو بیا گویا هغه ټکټ ما سره به و جیب کې ملګرو نه مې مشران نه مې لږې پیسې جمع کړې هغه داخله د اسمبلی وه 500 روپۍ. نو زه به دې مولوي صاحب پسې رالم ده پسې به رالم چې ته به صوبایي اسمبلی ته ودرېږې هغه به وایي چې بل څوک ودروئ زه دا کار نه کوم نشم کولی. صحیح. زما وس نشته نه مې ورته اراده شته او زه به جي رزش په کار کوم خو بل څوک نو ما ته وپته چې غریب سړی دی نو ما به 500 روپۍ راوویستې نو هغه مې وله ورکړې ما دا فارم دی دا ته ډک که اته به نو هغه وخت پته وه دوی ته چې پاس کېږو نه. صحیح. څه خو اخلاص و او څه پته وه چې پاس کېږو نه نو بس ټولو به لکه د مۍ په شان به ترخ کې وتل وی زه نه کوم بل خو چې تاسو کله پته ولګی چې اوس خو پاس کېږي او پراډو کې ګرځي څه کې ګرځي. ما سره یو جیپ چې د قومي اسمبلی ممبر هغه داسې و چې د خر نه سوردي بدتره وه. یاد ده که یاد ده. صحیح شو. زه خو به روزانه تلم اسلام آباد کې نه پاتې کې زما خو بنیادي کار مولایي وه نو خو درس له به راتلم اجلاس له به تم واپس به نو بهر تقدیر هغه وخت په منت به هم دغسې کسان اوس ما ته ملګري وایي جي اسمبلی ټکټ خو لا پرېږده د جماعت په عهدو باندې جنګ کوي او د یو بل د عزتونو جنازې وباسي انا لله و انا الیه راجعون. نو بیا یو کس رانه تپوس وکړي مولیان خو هم دا نواړي لټوي که نه څه کوي نو چې دا چې دا په عهدو باندې ولې دا جګړه ده. ممبري خو ټیک دی که خو تنخوا میلاویږي او مراعات میلاویږي او مانیټري غوندې پکې هم وي څه پکې مانیټري نو هغې باندې خو دا په عهدو ما دا میقات دی خدای دې خوار کړه دلته ورته احرام تړي او ما دی ته پته ده که په دې احرام دغسې ورتېر شم بس جنایت وشو دا داسې جنایت دی چې په ګډو بیا نه خلاصېږي. صحیح شو. بلکې په اوښ په بدن هم نه خلاصېږي. نو ما د دې وجې په دې عهده جنګ کوي چې که ضلع کې مې عهده پیدا کړه یو لفظ به مې وي خبره به مې اورېدې زه به هم چې زه هم الیکشن کوم. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.